हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। په کلي کې موجود یم جي او بیا په کلي کې زموږ زمیندارانو وروڼو چې کوم دی نو ډېر ښه سبزیانې کرلې دي. تاسو ته نن ښایم چې یاره په کلي کې کله سبزیانې وکرلی شي نو یو خو د کلي د خلکو چې کوم هغه ژوند دی هغه پکې ښکلی شي. وجه دا ده چې هغوی تازه سبزیانې میلاویږي. بل دا چې په دې باندې چې کوم دی نو هغوی ډېره خواري کوي. پکار ده چې مونږ بیا هم سبزیانې تازه سبزیانې وخورو. نو درته ښایم چې کومې کومې سبزیانې کرلی شوي. جي قدرمنو دې ساګ ته ویلی کېږي ملخوزو ساګ. نو دا کرلی شوی دی او دا ډېر ښکلی شوی دی د خیره سره ډېر زبردست شوی دی. دا به ډېر خلک همداسې هم خوري او ډېر خوږ ساګ وي. دې خوا که مونږ راشو دې خوا یې ورسره بینګلې کرلې دي بینډۍ چې ورته وایي. نو دا هم ډېر زبردست دي او د خیره سره کېږي به. دلته که وګورو نو دغه کدوانې کرلې دي دا کدو دی او کدو هم د خیره سره چې بس راورسېد هغې به لا ښکلې مزه وي. دې خوا که مونږ وګورو نو دې خوا ورسره ټماټر کرلی شوي دي او ټماټرو کې هم نښې شوي دي د خیره په سره کېدو دي. خو دا ړومبی چې کوم د دې دپاره دغه دی که نه دا ړومبی نښې دي دا اکثر چې کوم دی چنجن وي خو ګزاره کوي ډېر پکې څښا شوي هم دي خو زه خیر د چا خبره چې ګزاره کوي. نو دې خوا که مونږ وګورو دې خوا پکې دا تور بانجان کرلی شوي دي. دا یو تور بانجان دي. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې پکار ده چې مونږ دغسې تازه سبزیانې وخورو. تازه سبزیانې چې کوم دی مونږ د دې زمیندارانو نه یوسو. نو دې خوا که مونږ وګورو دا ده وا 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 تور بانجانو ته دې خیال دی یاره دا چې کله په طبخي واچې او ښایسته ښکلي په طبخي سره کې ماړه یارانو حد دی حد ډېر خوند کوي که نه ډېر زیات مزه کوي. وا 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 وا. نو دا مې درته ویل چې دا څیزونه خالي وګورئ صحیح ده. او بله دا چې د بعضې خلکو پکې په دې ځای کې چې کوم دی نو ګیاګانې کړي دي که نه نو دا ګیاګانې نه دي کول پکار یاره ځکه چې دا دلته د زمیندارانو د دې دپاره کړي چې یاره دلته پکې دا څیزونه لږ یخ وي. کدوان پکې یخ وي ټماټر پکې یخ پراته وي. نو دا ماشومان راځي دلته په دې پولو باندې ګیاګانې کوي نو هغوی وایي چې یاره څه پولو باندې ګرځو خو بس دا مخامخ ګیا ده او راشه ویږه. نو دې خوا که وګورو دې خوا مونږ دا ملخوزې کرلی شوي دي. دې خوا ورکې کدوان کرلی شوي دي او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې په کلي کې زمینداران وروڼه چې کوم دی داسې سبزیانې وکري. نو یقین وکړه یو خو به تازه سبزي مونږ ته میلاویږي او بل به زمونږ دا کلی چې کوم دی دا به لږ نور هم آباد شي ځکه چې دلته به جونګړه جوړه شي او بیا به پکې زمیندار ناست وي جونګړه کې او دلته به چې کوم دی کریټونه ډکېږي دلته به ګېډۍ تړلی کېږي دلته به چې کوم دی کدوان کټ کېږي روړي به. نو دا څیز پکار دی په کلو کې. او د چا چې کوم دی کومه سبزي خوښه ده هغه ماته لږ ووایي په کمنټس کې. او سبزي خوړل ډېر زیات ښه وي او بیا چې کوم دی نو که تاسو خیال وکړئ تازه سبزي چې کومه وي تازه سبزي خو په ژوند کې ډېره زیاته لازمي ده چې انسان تازه سبزیانې وخوري. نو ستاسو کومه سبزي خوښه ده؟ زما خو خپل ځاني چې کله د تور بانجان ښایسته ښکلي په طبخي باندې واچي او سرې کړي د هغې وا 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 حد مزه وي حد مزه وي. نو هغه درته تاسو هم دغه یو ټرای وکړئ خو چې تازه یې راوشو کوئ. نو چې هر چېرته اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. د اختر شپې ورځې دي غوښې به مو ډېرې زیاتې خوړلې وي. سبزیانو ته هم لږ پام وکئ او اکثر په دې کدو کې خلک غوښه واچوي اکثر په ټیپرو کې خلک غوښه واچوي او په بینډو کې اکثر خلک چې کوم دی نو قیمه واچوي. په دې ملخوظ ساګ کې قیمه واچوي او دا وخورئ حد مزه یو په دوه به شي. خوشحاله راته اوسئ.